د پښتو رسنیزه ژبه مینوالو سلامونه او ښې چارې. که په یاده مې څه وخت مخکې ما د جنس او شمېر له مخې له فاعل سره د فعل پر سمون خبرې کړې وې. مطلب دا و چې جمیل ورسید، ځینې خلک یې ورسېده وایي، ما ویل چې هی مه ورکوئ. بیا د همدې دغه ویډیو لاندې بیا یو چا تپوس کړی و چې مثلا موږ وایو چې احمد ولاړی، محمود راغلی، غل وتښتېدی، باران وورېدی. ویل چې دا څنګه ده؟ سویلي سیمه یا کوټې لور ته پښتانه خو لکه وایي احمد ولاړی، محمود راغلی. دغه ځینې بیا قبایلي سیمو لور ته خلک چې دي هغوی بیا وایي احمد ولاړو، محمود راغلو، یا غل وتښتېدو، یا باران وورېدو. خو ولاړی یا ولاړو یا راغلی یا راغلو یا وتښتېدی یا وتښتېدو او یا وورېدی یا وورېدو پر ځای باید ولاړ یا لاړ، راغی، وتښتېد، وورېد ووایو. مثلا که څوک وایي چې احمد ولاړی، خپله لهجه کې ټیک ده، خو که کره پښتو سره سم لیکل کوي بیا ولیکي چې احمد ولاړ یا احمد لاړ. یا یو څوک د خپله لهجه کې وایي چې احمد ولاړو، خو که په کره پښتو مراعاتول غواړي بیا به لیکي چې احمد ولاړ. یا مثلا که وایي چې غل وتښتېدو، واو به ترې لرې کوي، لیکي به چې غل وتښتېد. یا لکه که وایي چې باران وورېدو، نو ورېدو کې به دال نه وروسته واو لرې کوي، لیکي به چې باران وورېد. دې قاعدې ته په پام سره تاسو کولی سئ چې ځان وپوهوئ چې مثلا کلمه څه ډول ولیکئ. ډېره مننه، ښه وخت.